یا د دښمنۍ چې 2 کاله د مخه د دوه کورنیو ترمنځ د لارې په سر رامنځته شوې وه د شخړو د حل کمیسیون علماو کرامو او د کلي مشرانو په همکارۍ حل او فیصله یې دواړو لورو ته د دوی په خوښه د خوست ولایت والي او ګڼ شمېر نورو مسؤلو چارواکو په شتون کې واورول شوه. د شخړو د حل کمیسیون رئیس وایي چې 2 کاله مخکې د لارې په سر د تر زامنو ترمنځ زیاته دښمني رامنځته شوې وه چې پکې 2 تنه مړه وو او دواړو لورو ته ځاني او مالي زیانونه هم اوښتي وو. دا 2 کاله تقریبا مخکې دوی په مابین کې مشکل جوړ شوی و. دواړه طرفونو یو کس مړ شوی دی. یو خو هغه موقع کې مړ یو 4 میاشتې بعد وفات شوی دی. دلته د قومي مشرانو په همکاري باندې چې 15 کسان ورته تعیین شوي وو د هغوی په همکاري باندې مسله تاسې نن ولیده چې الله پاک سر ته ورسوله. تقریبا د هغه نه بعد دوی دغه 2 کاله چې دوی منځ کې شخړه ده دوی 4 پورې کسان بندیان دي. انشاءالله کوشش کوو دوی بندیان هم د قانوني مراحلو نه تیریږي هغه به انشاءالله موږ همکاري ورسره کوو چې ورته پرېږدو خلاص شي. دا یادو کورنیو غړي هم خوشحال وو چې دښمنۍ په دوستي بدله شوه. دوی له خپلو وطنوالو څخه غوښتنه وکړه چې خپلې دښمنۍ د خبرو له لارې حل کړي. زموږ د ترو زمانو ترمنځ تقریبا د 2 کاله کېږي چې یوه حقوقي موضوع چې د هغې په سر باندې شخړه رامنځته شوه فزیکي برخورد رامنځته شو چې دواړو کورنیو ته تلفات ورسېدل نظامي او همدا قسم ته مالي زیانونه ورسېدل او موږ زیات خوشحال یو چې داسې دښمني چې هغه په هغه کې مالي زیانونه هم وي په هغې کې ځاني زیانونه هم وي د هغې مخنیوی وشو. نو غوښتنه مې دا د پیغام دوی ته دا دی چې دوی هم خپلو مشرانو ته رجوع وکړي او دغه ستونزې مشکلات ختم کړي. موږ په خپلو کې تر زمانو دا مشکلات ډېر شول تقریبا د 2.5 کوله کېږي 3 کوله کېږي چې مالي زیانونه وو انساني زیانونه وو. مقصد مشکلات وو دې طرف نه بدي وای موږ طرف نه بدي وه. خدای پاک په خیر خلوص کړه د کلیوالو د دولت په همکارۍ د کلیوانو په همکارۍ د مشرانو په همکارۍ خدای پاک موږ ته دومره توفیق هغه وکړو چې وې هوکړې ته سره ورسېدو. نو الحمدلله نن دواړه کورنۍ ډېر په خوشحالتیا ټول کلی ټول مشران او ټول په خوشحال دي. الله تعالی د په کلي کې په ټول وطن کې چې نوره کومې داسې مشکلات وي کوم مشکل وي خدای پاک د ټول په خیر حال کې. دا یادونه وړ ده چې له دې څخه مخکې هم په خوست ولایت کې د جګړو او شخړو د حل کمیسیون له لوري له 500 څخه زیاتې دښمنۍ حل شوي چې یو شمېر نورې دښمنۍ هم د حل کېدو په جریان کې دي.